له امنیت، سیاست او اقتصاد سره روغتیایي سکتور هم د اسلامي امارت په 15 کلنه واکمنۍ کې یو له مهمو موضوعاتو څخه و چې لوړې ژورې درلودلې. لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول، همداشان د نړیوالو مرستو کمیدل او تر ټولو مهمه لا دا چې د پاکستان څخه په درملو په وارداتو باندې بندیز لګول د دې 15 کلنې واکمنۍ مهم موضوعات دي. په کور دننه د درملو تولید پیاوړتیا لپاره هڅې او همداشان ګڼ نور مسایل زموږ د نن شپې د ځانګړي مرکې مهم ټکي دي چې د ځواب لپاره د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلالي صاحب را سره دی. وزیر صاحب ډیره زیاته مننه، کور د آباد چې وخت راکړ. راځئ پیل له دې څخه وکړو چې د افغانستان روغتیایي سکتور ستاسو له نظره اوس په کوم حالت کې دی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې تاسو هم د ملت وزارت صحت عامه خانزور انعکاس کوئ. د عامه روغتیا وزارت په اوس حالت کې الحمدلله په ښه حالت کې دی. په لکونو افغانان د روغتیا د خدماتو نه استفاده کوي او دا په داخل د افغانستان کې په میلیونونو افغانان د ګاونډي ملکونو نه افغانستان ته راستانه شوي دي او دا رنګ په میلیونونو افغانان د اعتیاد او د نورو بدو پدیدونه راستانه شوي دي. په داخل د افغانستان کې علاج معالجه کیږي او الحمدلله هیڅ داسې شکایت نشته. صحیح. همدغه ستاسو څلور اساسي لاسته راوړنې که راته ووایاستئ، د عامه روغتیا وزارت څلور اساسي لاسته راوړنې څه دي؟ د عامه روغتیا وزارت اساسي لاسته راوړنې ډېرې دي. همدا لاسته راوړنې یو خو که وګورو نو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ته مونږ یو عصري کولو باندې پیل کړی دی. د هغې مثال په ولایاتو او په مرکز کې تشخیصي برخه کې مونږ پیشرفت کړی دی. لابراتوار، سیټي سکین او نور تشخیصي آلات هم په هغو کې لګولي دي او دا زیات د وزارت صحت عامې په خپلو هڅو باندې په دا لږ وخت کې. بل په افغانستان کې تاسو ته به بهتر معلومه چې 15% بلکې د دې نه پورته فیصدي سپینې ساحې وي، د خلکو خدماتو ته لاسرسی نه و. نو د عامه روغتیا وزارت هغه سپینې ساحې د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه هغې نه بودیجه واخیسته او زیاتره د خپلې بودیجې نه په هغه سپینو ساحو کې بلکې په ولسوالیو کې شفاخانې جوړوي چې دغه غټه لاسته راوړنه ده. ځکه هغه هېوادوال زمونږ چې هغه د لرې پرتو ولسوالیو نه به کله مریض به ښارونو ته راوړلو په لاره کې به زیات تلف کېدل او زیات به داسې و چې اختلاطات به ورکړل بیا به مریضتیا نور هم وخیمه شوله. نو دغه چې اوس موږ هلته په تقریبا 80 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچ شفاخانه 13 کال مراحل توی شوي دي، 80 دغه سږ کال کې روان دي او آینده څو کلونو کې به انشاءالله په 313 ولسوالیو کې موږ د ولسوالۍ د سطح شفاخانې جوړې کړو. صحیح. چې دغه به تخصصي شفاخانې وي، 4 متخصصه به ولري. مثلا یو ولادي نسایي متخصص به ولري، اطفال متخصص به ولري، عمومي داخله، جراحي. د دې سره به د هیوادوالو ډیر کړهونه راکم شي. صحیح. بل برخه ته کراسو افغانستان کې د درملو د تولید برخه ده. له دې اړخه اوس په کوم وضعیت کې یو او په کور دننه کوم درمل اوس تولیدیږي؟ الحمدلله زمونږ د عامه روغتیا وزارت ستراتیژي هم دا ده چې په داخل د هیواد کې درملو تولید تقویه کړو او دا د دې وجه نه چې موږ د خارجي اتکا نه خلاص شو. نو په داخل د هیواد کې ډیر درمل اوس تولیدیږي چې زه فکر کوم کمه برخه به وي چې موږ ضرورت لرو چې د خارج نه تولید شي، نو ټول په تولید باندې اتکا کوو.
همدا پاکستان کې بیا پاتې کېږم. له پاکستان سره ټول زموږ تاسو مراودات د درملو په برخه کې درېدلي دي، بند سوي دي. دې پر کورني تولید باندې څومره تاثیر کړی دی؟ نو کورنی تولید سره ډېر ښه شوی دی. دا خو موږ دپاره یو ښه چانس و. د هغې وجه دا وه چې کله د پاکستان درمل یو خو دا وه چې زیات پکې تقلبي و، نو د هغې سره موږ کورنی تولید چې کله هغه بند شو، کورنی تولید تقویه شو، او کورنی تولید زمونږ د پالیسۍ برخه ده او ستراتیژي چې باید موږ یې تقویه کړو. ځکه خلک وایي پردی کټ د نیمې شپې وي، نو که موږ خپل تولیدات تقویه کړل د نورو ضرورتونو نه خلاص شو. یعنی تاسو له پاکستان سره د لارو بندېدل یو فرصت بولئ؟ فرصت یې بولو، خصوصا د کورني تولید لپاره. صحیح. همدا پاکستان کې بیا هم پاتې کېږو. آیا د پاکستان لپاره مو چې کوم درمل مو ترې راواردول چې ډېر اتکا مو پر پاکستان باندې، اوس بدیل پیدا سوی؟ پاکستان باندې ډېره اتکا وه. بله. یعنې که درته وایم 80% زمونږ د مارکیټ په خارج پاکستان باندې متکي وو. خو چې کله پاکستان لارې بندې شوې، نو یو خو داخلي تولید موږ تقویه شو، هغه هم تقویه کړو، او د دې نه ما سوا نورې لارې موږ ته د ایران او د هندوستان، بنګلادیش، ترکی او منځنۍ اسیا لارې خلاص شولې او موږ سفرونه وکړله. هغه خلا چې پاکستان نو موږ ډکه کړل انشاءالله. اوس مو یعنی بدیل پیدا کړی؟ بدیل مو پیدا کړی. په دې باره کې د هېوادوال تشویش نه لري؟ هېڅ هېواد تشویش نه لري. په کلني ډول له افغانستان څخه د درملو په برخه کې څومره پیسې وتلې، اوس څومره وځي؟ قرار د احصایو نه پخوا د هېواد نه 215 میلیونه یا تر 300 میلیونه ډالرو پورې په کلني ډول باندې افغانستان نه وتلي، چې د هغې زیاتره برخه په هېواد داخل تولیدات تقویه شو او دلته علاج معالجه کیږي، نو هغه به کمې فیصدي پاتې شوي چې اوس به د هېواد بخر خلک ځي علاج معالجه. اوس څومره پیسې وځي؟ زه باوري یم چې 80% دلته علاج معالجه کیږي. صحیح. په کور دننه ګڼ شرکتونه دي د درملو د تولید، پر دې باندې څار لري؟ د دوی د کیفیت څخه څومره ډاډه یاست؟ بلې، د عامې روغتیا وزارت د وظایفو نه یو مهمه وظیفه دا ده چې دغه تولیدات بلکې په هر بخش باندې موږ نظارت لرو. هغې دپاره خپل ریاستونه لرو، خپل مسؤل اشخاص لرو چې دې نظارت کوي. او زه بیا هم باوري یم کورني تولیدات زمونږ دا ډېر لویه پانګونه ده، نو هېڅوک هم نه غواړي چې زه دې په سلګونو میلیونه پانګونه وکړم او هغه د بې کیفیته وي، هغه د بې اعتباره شي. صحیح. یعنې له کیفیت څخه ډاډه یاست؟ ډاډه یم. څار پرې کوئ؟ انشاءالله. قیمتونه هغه مسله ده چې آیا د افغان شرکتونه چې درمل تولیدوي پر هغه باندې قیمت ټیکل سوی؟ دا ستاسو په پالیسي کې شته؟ بلې، دا زموږ پالیسي ده او دا د غذا او د درملو یو مهمه وظیفه ده. ټولو له وظیفه ورکړی شوې ده چې باید قیمت پې وي. صحیح. مخکې څه موده وړاندې د خوړو او درملو معینیت ویلي و چې داسې شرکتونه شته چې له ترکیې څخه یې د یوې کمپنۍ په نوم درمل واردول، خو په ترکیه کې اصلا هغه شرکتونه او کمپنۍ موجودې نه وي. د دې ستونزې علتونه څه وو او اوس یې د مخنیوي لپاره څه شوي دي؟ بدبختانه دا د روغتیا د سکتور سره یا د روغتیا هغه تقدس ننګونه ده. دا ځینې هېوادوال به خامخا چې هغوی د بهر نه دواوې واردولې او ادرسونه یې ورکول چې پلانکي ځای کې کارخانه ده، خو بیا چې زمونږ د غذا او درملو معاینت هغوی خپله وظیفه لري، دغه کارخانونو لیدنه کوله هلته اصلا څه نه و. نو انشاءالله زه امید لرم آینده دپاره اوس مونږ د غذا او درملو معاینت وظیفه لري چې کومو شرکتونه د کمې کارخونې په نوم باندې دوا تولیدوي او واردوي، د هغې نه په ټولو ملکونو کې لیدنه کوي. حتی بنګلادیش ته سفرونه شوي دي، هندوستان ته شوي دي، ایران ته او نور هېوادونو ته. د هغوی سره مو څه وکړل چې دا کار یې کوه؟ نو هغه خلک چې شاید د هغوی ته قانون مطابق سزا ورکړی شوي. صحیح. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د لوړې کچې مهم عملیاتونه ترسره شول او د سرطاني ناروغیو روغتون هم جوړ شو، خو لا هم د سرطان درمل دومره ګران دي چې عام خلک یې د اخیستو وس نه لري. فکر کوئ د دې ستونزې اساسي مشکل یا څه ده؟ د سرطان ناروغي یوازینۍ هغه ناروغي ده چې اوږده موده درملنه لري او دواګانې کمې وي. نو دغه
تاسو چې د قیمتونو کومه خبره کوئ دا په نورو هیوادونو کې بلکې په نورو دنیا کې هم د سرطان علاج معالجه ډیره ګرانه ده خو خوشبختانه موږ په افغانستان کې چې کومه شفاخانه افتتاح کړې د سرطان دپاره د هغې دپاره هم زیاتې دواګانې ریګان پیدا کړي دي او کمې به داسې وي چې هغه که دلته نه وي نو هیوادوالو ته لیکل کېږي او بازار ته اخلي. صحیح. وزیر صاحب د افغانستان لرې پرتې سیمې له روغتیایي اړخه اوس په کوم وضعیت کې دي؟ د افغانستان لرې پرتې سیمې بدبختانه به ووایم دا موږ ته په میراث باندې راپاتې دي چې په افغانستان کې په دې 100 کلونو کې غیر متوازن انکشاف شو د صحت د برخې ځکه هغه سیمې چې په هغه کې وکیل وو که هغه کې وزیر وو که هغه کې معین وو شاید هلته کلینیک او شفاخانه وي خو که یې نه درلودو نو نه یې لري خو الحمدلله مونږ اسلامي امارت د متوازن انکشاف پالیسي لري مونږ په ټول افغانستان کې خصوصا په 313 ولسوالیو کې مونږ هغه ولسوالیو چې ما په خپل سفر کړی دی ډېرې لرې وي هلته ما شفاخانې افتتاح کړي دي او آینده دپاره هم دا سلسله به جاري وي نو امید شته دی چې په څو کلونو کې راتلونکو کلونو کې به دغه خلا ډکه شي. صحیح. تاسو په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبره کړې وه حتما مو په یاد ده د دې پروګرام چارې تر کوم ځای رسېدلې دي؟ الحمدلله د هغې چارې ډېرې ښې روانې دي په تیر کال 80 ولسوالیو کې 80 یعنې د شفاخانو هغه تدارکاتي مراحل توی شوي دي د زیاتو موږ افتتاح وکړله سمت شمال ته زه پخپله تللی یم جنوبي غرب ته هم تللی یم په نورو سیمو ته او 80 کالې هم په دا سلسله جاري وي چې په راتلونکو څو کلونو کې دغه 313 ولسوالیو کې شفاخانې جوړې شي. صحیح. په دغو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې ښځینه ډاکټرانو ته اړتیا لرئ؟ اوس مهال څومره ښځینه ډاکټرانې لرو؟ آیا د خلکو اړتیاو ته ځواب ویلو لپاره کافي دي؟ بلې ښځینه ډاکټرانې خو موږ الحمدلله په د عامې روغتیا وزارت کې د تخصص او د متخصص نه نیولې تر یعنې قابلې پورې لرو او په کوم ولسوالیو کې چې موږ شفاخانې جوړو هلته ورته زیاتې اړتیا لرو خو متاسفانه دغه خلا چې تاسو وایي ډېرې ولسوالۍ به هم داسې وي او ډېر ولایتونه به داسې وي چې په 20 کلن جمهوریت کې هم هلته متخصص نه ده روزل شوي نو مونږ کافي حده پورې پرسونل لرو چې کوم ځایونو کې شفاخانې جوړې شي هلته به یو متخصصه ګمارل کېږي البته که کوم ځای کې نه وه نو کولی شو په ډېر معاش باندې د مرکز نه انتقال کړو. د ښځینه ډاکټرانو د کمښت اندېښنه په راتلونکي کې لرې؟ په لنډمهاله کې نه په اوږدمهاله کې که دې مشکل سره مخ کېدلو امید شته دی او د حل لاره هم پیدا شي. صحیح. ستاسو په نظر د هیواد د روغتیایي نظام تر ټولو ستره ننګونه اوس څه ده او د حل عملي لارې څه دي؟ نو مونږ الحمدلله په یو خبره باندې خوشحاله یو زموږ د صحت سکتور ټول وخت په خارجي مرستو باندې متکی پاتې شوی دی او د اسلامي امارت اوسنۍ پالیسي دا ده چې د خپلې بودیجې نه خارجي که څه هم فرصت دی خارجي مرسته البته آینده دپاره ننګونه ده زموږ پالیسي او ستراتیژي دا ده چې د خپلې بودیجې نه ځان پوره کړو ځان بسینې په لور روان یو مزل کوو انشاءالله. فکر کوئ چې دې هدف ته ښه روان یئ؟ انشاءالله امید لرو ښه روان یو ځکه چې هر وخت چې ما امیر المؤمنین حفظه الله ته د وزارت صحت عامې او پیشنهاد وړی دی الا ماشاءالله نه یې رد کړی. صحیح. نن سبا خلک یو اندېښنه لري وایي طبابت په سوداګرۍ باندې بدل شوی دی تاسو دې اندېښنې ته په څه ځواب لرئ؟ نو طبابت خو یقیني یو مقدسه وظیفه ده نو تقدس باید حفظ شي او کوم ځایونو کې چې څوک دا شکایت لري تر کومه حده چې زما برداشت دی نو موږ د دې سروې هم شروع کړې ده حتی په شفاخانو کې خصوصي روغتونونو کې مونږ نرخونه کنټرول کړي دي د لپاره نرخنامه جوړه کړې ده او هغه مو ریاست الوزرا ته لیږلې ده هغه د منظورۍ نه وروسته انشاءالله زه فکر نه کوم چې مشکل پاتې شي. صحیح. هغه روغتونونه چې د میرمنو لپاره ځانګړي شوي دي شکایتونه ترې کېږي وایي چې په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي د دې ستونزې اساسي علت څه دی؟ زما باور دا دی چې دغه کوم تاسیسات چې جوړ دي
دا د 80 کاله مخکې نفوس لپاره جوړ دي. مثلا وایم په کابل کې مونږ 2 شفاخانې د زنانو د پاره لرو چې یو رابعه بلخي ده او بل ملالۍ زیږنتون ته. نو دا ډېرې شي څو پورې ان شاء الله د ستونزه حلېږي. نو اوس په الحال موږ په زونونو کې هم شروع کړی ده چې په زونونو کې بلکې ځینې اهل خیر ورونو د مور ماشوم په نوم باندې په هرات کې بل یو شفاخانې نه ما لیدنه وکړه چې هلته یو د ولادي نسایي او یو د ماشومانو دپاره دا که زیاتې شي په دې ان شاء الله دا مشکل یعنی دلیل یې د زیاتو ناروغانو مراجعه بولی نو داسې ده. صحیح. په افغانستان کې د ماندیو ماشوم یا د مورو ماشوم د مړینې په اړه تل اندېښنې مطرح کېږي. ممکن دا دې اورېدلي وي. آیا اوس مو دا وضعیت کنټرول کړی؟ د مور او ماشوم مړینه زیاتره چې کوم احصایي مؤسسات او هغه خوري هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دې باندې دادخواهي کوي. دا صحیح راپور نه وي. څومره کچه چې دی وایي اومره نه ده او آینده دپاره چې موږ دغه شفاخانې جوړې شي د نور هم ډېره کمیږي. صحیح. په هیواد کې د معیاري او ډاډمنو روغتیایي خدمتونو لپاره څومره متخصصان لرئ او څومره نورو ته اړتیا لرئ؟ په تیر دور کې الحمدلله چې کم متخصصین دلته روزل شوي دي موږ آینده دپاره د اکمال تخصص ریاست تیر کال هم 1000 بستونه دې دپاره اعلان کړو او په مختلفو رشتو کې متخصصین روزل کیږي. دغه متخصصین چې فارغېږي نو آینده دپاره دا سلسله به جاري وي دا خلاړه کیږي. صحیح. ډاکټران وایي 9 کاله طب ولولي بیا تخصص وکړي او سټاج هم تیر کړي خو سند بیا هم لیسانس په کچه باندې حسابیږي. دوی غوښتنه کوي چې لږ تر لږه دغه سند د ماسټرۍ کچې ته ارتقا وکړي. څه ځواب ورته لري؟ اول خو دا پښتنه د عالی تحصیلات نه وشي نو ښه ده ځکه لیسانس هم دی ورکوي لیسانس هم دی ورکوي ماسټري هم دی ورکوي دکتورا هم دی ورکوي. خو دې نه ما سوا کم خلک چې موږ سره کوم ډاکټران چې فارغ شي نو وزارت صحت عامه په سکتور کې ځای کېږي کله چې دولتي امتحان ورکړي یا اگزیټ چې ورته وایي د هغه نه وروسته بیا دلته موږ د ګمارلو دنده په غاړه لرو او د تخصص البته متخصص او ام ډي په یو مستوی نه د متخصص خو د تخصص قدر وي او د ام ډي. صحیح. تاسو د دې برخې د یو مسؤل په توګه باندې د مسلې باندې څه وایي؟ باید حساب شي په ماسټري که نه؟ نو وظیفه چونکې د عالي تحصیلاتو ده خو متخصص یعنی باید د قدر په سترګو ورته وکتل شي. صحیح. یو مسله ته تاسو اشاره وکړل اگزیټ امتحان اوس په یو نوع باندې په یو ستونزه باندې بدل شوی دی. اوس موږ تاسو وینو زموږ تاسو خویندې د اگزیټ مشکل لري اگزیټ نه ترې اخیستل کېږي. دا مسله مو څومره کړی؟ اگزیټ خو مخکې د دې نه وزارت صحت عامه اخیستلو بیا عالي تحصیلاتو ته لیږلی بله اوس بیا وزارت صحت عامه ته د امیر المؤمنین صاحب په حکم باندې راغلی دی. نو آینده دپاره ورته موږ د حل لاره پیدا کوو انشاءالله. یعنی له دې وروسته به له خویندو څخه اگزیټ واخیستل سي؟ که وم نه اخیستلی شي موږ انشاءالله ګمارنه کې مشکل ورته نه لرو. ډاډه دی زموږ خویندې چې پوهنتون یې لوستی دی؟ ډاډه دی اوس. صحیح. راځئ صنعتي طبابت ته راسو. اوس ورته یو پوهنځي هم جوړه سوې ده خو هغه ډاکټران چې اوس په دې برخه کې فعالیت کوي پخوا یې خپلې زده کړې کړي چیرې کړي دي چې اوس دلته فعالیت کوي په دې برخه کې؟ سنتي طبابت خو په افغانستان کې د پیړیو راځي راغلی د پیړیو نه سنتي طبیبان موږ درلودل. ځینې میراثي طبابت پلار زوی ته زده کړی و زوی بیا نوسي ته په دې طریقې سره طبیب و. البته د دې دپاره موږ ډېر کار وکړو هغې دپاره هم کریکولم جوړ کړو او امتحاني دوره هم ته جوړه کړه. یو ځل امتحان واخیستل شو. زموږ هدف هم دا و چې طبیب د غیر طبیب نه جدا کړو او د هغې دپاره هم یو انسټیټوټ جوړ کړو. په دې معنا سره چې که نوي څوک داخلېږي د انسټیټوټ د لارې نه نو دې ته به انشاءالله هغه داخلېږي او بیا به یو طبیب ته نه فارغېږي پیشرفت وشي. راضیه ترې؟ ډېر د خصوصي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو په اړه مو نظر څه دی؟ مثلا یو روغتون د زړه عملیات په 1 لک افغانۍ کې وي بل یې بیا په 1.5 لک افغانۍ. تاسو پخوا په دې اړه د یوې طرحې خبره کړې وه. د دې طرحې اوسنی وضعیت څه دی؟ خصوصي روغتونونه خو د عامې روغتیا د وزارت یو مټ او د بازو حیثیت لري او الحمدلله زمونږ ډیره معالجه چې په دولتي سکتور کې نه کېږي په خصوصي کې کېږي.
بلکې اوس موږ کوشش کوو چې د خصوصي سکتور نه زیات ډاکټران دولتي سکتور ته راوستل څه حکم کړل او په هغې باندې ډېر لاس آزاد شو. البته د نرخونو خبره ما مخکې وکړه چې نرخونو لپاره یو څه ستونزه وه، خو د هغې موږ بررسي کړې ده. یو معین صاحب ته وظیفه سپارلې وه، هغې سره یو ټیم و، نو په نرخونو باندې کار کړی دی. هغه نرخنامې چې جوړې شوي دي ریاست الوزرا ته تللي دي، هغوی چې تایید کړي، د تایید نه وروسته انشاءالله دغه معضله حلیږي او دا په کنټرول شي. صحیح. جلالي صاحب، یوه خبره دا ده ډیره مشهوره ده پر افغانستان کې، وایي په خصوصي روغتون کې ډاکټر ډیره ښه رویه کوي، خو کله چې دولتي روغتون ته ورسي بیا ښه رویه نه کوي. په دې اړه باندې مو اورېدلي دي؟ دا شکایت درته راغلی دی؟ طبیعي خبره ده، په دولتي روغتونونو کې رش ډېري، ګڼئ، مراجعه زیاته وي. د افغانستان خلک تاسو وینئ چې 80% د دې یعنی هغه نه لري، امکانات نه لري چې خصوصي روغتون ته لاړ شي. دغه 80% ټول دولتي روغتون ته راځي. په رش کې طبیعي خبره ده کله کله ورسره کمزوري کېږي، خو موږ ته متوجه یو. زموږ د دې دپاره یعنی مستقل ګروپونه شته دي چې هغه وخت په وخت باندې شفاخانونه لیدنه کوي او هغې ته توصیه کوي. صحیح. شفري نسخې یوه بله ستونزه ده پر افغانستان کې. ټول ډاکټران داسې دوا درته لیکي چې بې مشخص کلینیک نه بل چیرې نه پیدا کېږي. په طبابت کې دې ته په څه سترګه ګورئ؟ موږ د امیر المؤمنین صاحب نه یو قانون توشیح شو چې هغه د قاچاق د مخنیوي. د قاچاق د مخنیوي قانون کې یوه دغه موضوع هم وه، د شفري نسخو. هغه جرم دی امیر المؤمنین صاحب تشریح کړی، هغه قانون توشیح شوی دی. او دا مونږ بیا دلته د فرامینو یوه اداره ده چې د امیر المؤمنین صاحب فرمانونه او د رئیس الوزرا صاحب مصوبې او فرمانونه او حکمونه دا تعقیبوي. نو دا موضوع هغې ما ته اطمینان راکړی تر ډېره حده حل ده، نور انشاءالله حل کېدو. جلالي صاحب، په هره دوا باندې یو مشخص هره کمپنۍ مشخصات لیکي. مثلا یو دوا ده باید په 27 درجې د سانتیګراد کې وساتل شي. زموږ تاسو درملتونونه په افغانستان کې دغه اسانتیاوې لري؟ نو څه به نه لري، خو اوس موږ د نن چې زموږ مجلس ته په دغه موضوع باندې دی، د دې لپاره موږ چې نوي کوم درملتونونه جوړیږي دغه معیارات هم ټول په نظر کې نیولي دي او آینده لپاره امید لرو چې هغه دوايانې چې خارج نه واردېږي نو هغه په یخچالي کانتینر کې تر افغانستان راورسېږي تر څو کیفیت یې ضایع نه شي. صحیح. یوه بله مسله هم په همدې کې بیا پوښتم، هغه دا چې زموږ تاسو په یوه پنډه دوا باندې یو څوک نه جوړیږي، اما که دغه دوا درمل په بهر کې واخلي په یوه ګولۍ باندې سړی جوړیږي. دلیل څه ده؟ په افغانستان کې بې کیفیته درمل خو زیات د دې ګاونډي هیوادونو نه پاکستان نه راتلل، دا به وایو چې اوس باندې تقلبي او بې کیفیته بلې د هغې مخنیوی شوی دی. او نور هم هغه درمل چې د خارج نه راتلل کیفیت یې نه مراعات کېده، کوم چې زموږ داخلي تولید دی دې نه زه ډېر مطمئن یم. او اوس چې نور درمل هم د خارج نه راوړل کېږي، ما دغه معیارات ته موږ په نظر کې نیولي دي چې باید په یو یخچالي کانتینر کې تر څو چې دلته راورسي. نو عمومي زه واجب فکر کوم داسې. په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې تاسو یو سند ورکوئ کمپنیو ته. بله. لومړی درجه نړیوال سند ده چې باید هغه بیا صادرات هم کولی شي. څو کمپنۍ موجود دي چې دا سند لري؟ فی الحال دپاره موږ 4 کمپنیو ته دیو ته جی ایم پی سرټیفیکیټ موږ ورکړی دی او نور هم دې معیار ته ډېر ځان برابروي. حتی 13 ورځ ما په هرات کې یو کمپنۍ افتتاح کړله چې 300 قلمه تولید یې شاوخوا درلودو. نو د هغې معیاراتو ته چې ما وکتل، ما هغې ته اطمینان هم ورکړ چې تاسو په دې معیاراتو روان وئ نو لږ وخت کې به تاسو کولی شئ جی ایم پي سرټیفیکیټ واخلئ. صحیح. په راتلونکو 15 کلونو کې ستاسو ستراتیژیک پلان څه دی؟ کومو برخو ته به تر ټولو ډېر تمرکز کوئ؟ نو زموږ پلان خو دا دی چې باید معیاري خدمات سپینو ساحو کې بالخصوص ټولو اړمنو خلکو ته اعلی سوی ورسو. صحیح. جلالي صاحب، راځئ نن یو بلې برخې ته هم راسو. هغه د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنۍ 5مه کلیزه ده.
نن زه او تاسې داسې ورځ کې بحث کوو چې اسلامي امارت پر افغانستان د خپلې دویمې واکمنۍ 15 کاله پوره کړل. فکر کوئ تیرو 15 کلونو کې په کلي ډول د امارت د واکمنۍ د افغانستان او افغانانو لپاره څه کړي دي؟ نو خلک وایي تماشګر د نښې منځولي. دا خو که د نورو خلکو نه یا تاسو نه پوښتنه وکړم د معلومیږي چې اسلامي امارت چې واکمن شوی دی د صفر نه شروع کړی دی. زه به د خپل وزارت وایم چې فلحال پکې زه کار کوم چې زه د وزارت ته راغلی یم په 20 کلنه دوره کې د ډېرو امکاناتو باوجود چې ډېر امکانات راغلي وو خو سالمه استفاده ځینې نه وه شوې. موږ په شفخانو کې یعنی تجهیزات نه درلودل چې اوس موږ په کابل کې یوازې په ډېرو شفخانو کې سي ټي سکین او ایم آر آی ولګولی. په نورو برخو کې د خدمات هم وغځوله. په مجموع کې ووایم نو د امارت تاسو په سترګو وینئ چې هر وزیر او هر مسؤل دې ته نه ګوري چې ما سره هغه یعنې سکیورټي لحاظ نه زما هغه شرایط برابر دي او که نه خو ټولو ځایونو ته سفر کوي، ټولو ولایتونو ته سفر کوي او منډه وایي تر څو چې زموږ د هیوادوالو حالت بهترۍ ته راشي. صحیح. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د یو غړي په توګه تیر 15 کاله که په غور سره ولولې کوم درسونه باید ورنه واخلي او هغه نیمګړتیاوې چې د 6 کال د پیل سره سم باید هغه لرې کړل شي څه دي؟ ما تاسو ته وویل چې هر څوک په خپله برخه کې کوشش کوي افغانانو ته سهولت ورکړي، خدماتو کې بهتري راشي. نو الحمدلله تاسو وینئ چې اوس د افغانستان ټولو سیمو ته هر قرې ته د شپې هم تګ راته کېږي، هلته امنیت دی، خدمات چې په هرې خوا وګورې نو یو نه یو پروژه به روانه یا به سړک جوړېږي یا به مکتب جوړېږي یا به کلینیک جوړېږي یا به یو بله پروژه روانه. دغه الحمدلله د خوشحالۍ ځای. یعنې داسې څه په دې 15 کالو کې نسته دي چې تاسو ووایئ چې هغه باید غور پرې وسي او په 6 کال کې هغه حل سي؟ کوونو درک کړي به مو وي. صح. رسمیت پیژندنه د اسلامي امارت د بهرني سیاست لومړیتوب دی، خو د دې لپاره د نړیوالې ټولنې یو شرط ټول شموله حکومت دی. آیا خپل اوسنی حکومت ټول شموله ویني؟ ټول شموله زه نه پوهېږم، هر چا سره خپل تعریف. ستاسو تعریف ترې څه دی؟ نو که د دې خلکو تعریف هغه وي چې معلوم اشخاص دې پکې وي، د پلانکي قوم نه دې پلانکی وي، د پلانکي قوم نه دې پلانکی وي یا د پلانکي ولایت نه دې پلانکی وي، او زه فکر کوم دا به ټول شموله نه وي. اسلامي امارت کې خو تاسو وینئ د ټولو قومونو سهم شته دی، ازبک شته دی، تاجک شته دی، هزاره شته دی، پښتانه شته دی، پشهیي شته. بلکې زه فکر نه کوم چې یو قوم داسې پاتې وي چې دلته پکې سهم ونه لري. منتقدان وایي چې ټول د امارت غړي دي طالبان دي. نو طبیعي خبره ده، غیر طالبان به هم شاید وي خو دا غیر طالبان هم اوس طالبان دي او منتقد خو ړوند دي. انتقاد دا مشهور ده، المعترض کالاعمى، معترض ړوند دی. یعنی دا نه منئ؟ نه. صحیح. فکر کوئ د سیمې او نړۍ په سیاست کې هغه ځای لرئ چې 15 کاله وړاندې مو درلوده؟ الحمدلله د نړۍ په سیاست کې تعامل روان دی ټولې دنیا سره. الحمدلله چا سره په زیاته او چا سره په کمه او دا آینده په ښه کېدو دی. تاسو وینئ ولې مو روسیې پرته بل څوک په رسمیت نه پیژني؟ رسمیت که دا معنی وي چې تعامل وي، خو زموږ ښه تعامل د ټولې دنیا سره شته دی الا د ګوتو په شمار خلکو سره. نو ځینې خو به داسې څوک وي چې هغوی موږ د افغانستان په اشغال نه خلاص شوی دی، د اشغال پای ته رسېدلی دی، خو بیا هم تعامل شته او د چا سره زیات دی چا سره. د امارت مخالفین د هېواده د باندې ناستې کوي او حتی د بریدونو خبره کوي، څه ورته وایي؟ د امارت مخالفینو ته خو هغه پیغام چې امیر المؤمنین صاحب په اوله ورځ باندې ورکړی دی، نن هم هغه پیغام شته دی. د عمومي عفو نه استفاده وکړي، افغانستان ته راشي، افغانستان په شریکه جوړ کړو. دا زموږ ملک دی او دوی زموږ ورونه دي. نو که خپل ملک ته راشي، ما لږ څو ورځې مخکې امیر المؤمنین صاحب سره د یو چا خبره وکړله چې هغه د جمهوریت یو څوک و، ما ته یې وی په خارج کې د دوی دپاره عزت نشته، دوی دلته د دوی دپاره عزت دی، د بچو په سترګه ورته ګورم راتې شي. آماده یاست چې هغوی ته چوکۍ ورکوئ؟ سیاسي مخالفین چې راځي که یوازې دلته د ژوند کولو حق ورکوئ؟ د ژوند حق خو محفوظ دی،
د چوکۍ پر رابطه باندې بیا د قیادت فیصله ده. صحیح. ځینې خلک په کور دننه غوښتنې لري، پوښتنې لري له امارت څخه. د خلکو ته څه وایي؟ نو د هر چا غوښتنو پوښتنو ته مونږ په هر وخت کې جواب لرو او ښه په پراخه سینه اورو. که زمونږ په وس باندې نه وي هغه قیادت ته رسوو. دا زمونږ هیواد دی، زمونږ ورونه دي، مونږ یو هیواد دی، یو کور په شانتې ژوند پکې کوو. د دې ولس یوه ستره غوښتنه له امارات څخه د نجونو د زده کړو مسله ده. په دې باره کې څه وایي؟ د نجونو د زده کړو مسله خو تاسې پوهېږئ چې دا یو پالیسۍ موضوع ده او امیر المؤمنین صاحب د قیادت نور رهبري شورا مجلسونه په دې باندې شوي هم دي، غور هم په شاید چې روان وي. دا هغې ته انتظار وکړو چې څه جواب راکړي. صحیح. کورابت، وروستی پیغام دی څه دی؟ د اسلامي امارت 15 کاله پوره سوي دي، هیوادوال دي ګوري او ویني دي، هغوی ته څه وایې او خپلو د طبابت برخې ملګرو ته څه وایې؟ اول خو د طبابت برخې خپلې ملګرو ته به ووایم. طبابت برخې چې څومره ملګري دي زمونږ چې په څونه افغانستان کې ژوند کوي باید زمونږ د هیوادوالو د روغتیایي خدماتو ته پوره پاملرنه وکړي. هغه که شپه وي او که ورځ وي، او دومره اهمیت ته ورکړي لکه د کور د فامیل او اعضاو ته چې سړی مریض شي او څومره ورته اهمیت ورکوي، څومره پرې زورېږي، باید دغونه درد احساس کړي. صحیح. عامو افغانانو ته پیغام دا دی چې مونږ د دې خادمان یو. مونږ ځان داسې نه حسابو چې وزیران یو، مونږ امرین یو، مونږ خادمان یو. کله ډیر کارته زه چې د ولایت ته سفر کوم نو خلک مې ملامتوي چې دومره لرې پرتې ولسوالۍ دي، خو زه ترې خوند اخلم. نو د خدمت په موده کې دغه موږ ته یو فرصت دی. خدمت ته که څو ورځې ګمارل شوي یو باید خدمت وکړو. د دوی په خدمت کې هر وخت زموږ دروازې دی په مخ خلاص دي. همدکې یو سوال کوم وروستی، د اسلامي امارت ځای تل د دروازو پر پرانیستلو باندې د خلکو پر وړاندې باندې ټینګار کوي. د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي صاحب دروازه څومره د ولس پر وړاندې باندې خلاصه ده؟ ګوره یو چې غلط فهمۍ که رانه شو، یو خو ماته دلته یو مسؤلیت حواله دی. د دې وزارت 4 معینان دي په سلګونو ریاستونو. نو زه دلته چې خدمت ته ناست یم، اول قدم کې یو معین سره موضوع وي، ځکه هغه نه لاندې ډېر ریاستونه دي، بیا د یو رئیس امیرتونه دي. دا زما هغه اولویت دی او دې ته باید وخت ورکړم. د دې نه بغیر خدمت په وړاندې نه ځي. یو که عامو خلکو ته موږ بار کینو دا خدمت رانه پاتې کېږي. خو البته زه په خپل دفتر کې هیوادوال به زما خبره اوري، زه زیات وخت ملګرو ته وایم چې تر 3 بجو 4 بجو پورې ما پرېږدئ چې زه رسمي کار وکړم. د دې نه وروستو که بیا چا سره غوښتنه وه، د چا سره مشکل و، زه ورته کله تر ماښام دلته ناست یم. یعنې دروازې مو د خلکو پر مخ پرانیستې دي؟ ما به کوشش کوم چې خلاص شي. کورابت، د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا خدرمند وزیر مولوي نور جلال جلالي صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې وخت راکړه او زموږ سوالونو ته ځوابونه وویل. تاسو هم ډېره مننه چې د وزارت صحت عامې یعنې مثبت اواز خلکو ته انعکاس کوي. ډېره زیاته مننه. کورابت، مننه. کورابت.